دا د متحده عربي اماراتو هغه بېلابېلې مرستې دي چې د کونړ له زلزله ځپلو سره اعلان شوي وي کونړ ته راورسېدې. په پلازمینه کابل کې د متحده عربي اماراتو استازي طاهر شیرزاد د مرستو د تسلیموي پر مهال وویل متحده عربي امارات به د دې مرستو ترڅنګ د زلزله ځپلو سره د سرپناه په برخه کې هم مرستې ترسره کړي. کوم بنیادي کارونه دي د کورونو په جوړولو کې نو هغه ژمنه اماراتیانو کړې ده د سرې میاشتې انشاءالله هغه به مخې ته ځي او د دې ترڅنګ د دوه خواص مخکې مو 11 امبولانسونه په هغو باندې هم کار روان دی چې په هغه اساس باندې سټنډرډ یې جوړوي د سیمرغ په نامه باندې چې د افغانستان په غرو کې کار وکړي. د زلزله ځپلو سره د مرستو په برخه کې دا د عربي متحده اماراتو نږدې 204 غټې لارۍ کومک دی. کونړ ولایتي مسؤلینو د متحده عربي اماراتو له مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه وکړه چې ورته هیوادونه د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي. مختلفو هیوادونو مرستې ترسره کړي چې د هغې نه یو د عربي اماراتو په سطحه باندې 204 کانټینرې مختلفو نوع وسایل خوراکي او غیر خوراکي په هغې کې زموږ سره دوی مرسته ترسره کړل. دا موږ د دې نه ډېره زیاته مننه کوو. آینده چې کوم زموږ د دغې ولس او د دغه زلزله ځپلو کوم بنیادي ضرورتونه دي چې هغه د کور جوړونې او د کور دي په هغې باب کې د دوی نه د مرستې غوښتونکي یو. الله دې اجر عظیم ورکړي. د عربي متحده اماراتو په دې مرستو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو سربیره درمل هم شامل دي.